د خلکو په اعراض باندې لاس ونه وهي ما وایه داسې دا قوم عجم ده دا فلان ده د خلکو په اعراض د خلکو په شخصي مسایلو باندې مه ورننوئ د خلکو په شخصیاتو باندې خلک مه بېعزته کوئ د خدای لپاره خلک مه بېعزته کوئ خلکو سره ښه چلند وکړئ مسؤلینو سره ښه برخورد ورسره وکوئ تفاهم ورسره وکوئ په اخلاقو باندې برخورد ورسره وکړئ ورته ووایئ صاحبه دا کار نه ده صحیح یوازې ورته ووایه بیا هغه مني ما امید شته انشاءالله تعالی که موږ تاسې لږ څه عظیم شان قرآن مطالعه ورسره ولرو او خپل کار په تقدس باندې بنا کړو پر دغه ډول اراده باندې بنا کړو زه د لوی خدای جل جلاله دپاره دا کار کوم د دې دپاره چې دا ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدي الناس دا فساد د بحر و بر څخه لرې کړمه زما دا د چوغکې اوبه پر دا اور باندې زه توم حضرت ابراهیم علیه السلام باندې اور بل وو چوغک کراره په مشوک کې اوبه رااخیستې وي ورباندې توتکۍ په چوغه په مرچوکه کې اوبه رااخیستې پر دا اور باندې چې څورې هغه په بچوکه باندې اور چې خپله راستې کوله دا د چوغکې راستې به کوو امید شته انشاءالله تعالی زما استاد دغه کار به بیا داسې نتیجه ورکوي لکه انشاءالله تعالی نن د سیاست مفتشیت الحمدلله ښه حیثیت ده په ادارو کې ښه منل شوې اداره ده ځکه چې زموږ دا زموږ ځینې ملګري بیا شفاف کار کوي الله تعالی دې اجر ورته ورکړي دا کار نوم بیا د مشر وي او کار خو نور پرسونل کوي په هغه ځای کې بیا دغه پرسونل نوم یې وایي فلاني داسې ښه کار وکړه فلاني امیر فلاني مدیر داسې ښه کار وکړه هغه به ستاسې لپاره زه ته یې نه وایي چې صفت کوونکي بیا تر څو چې نفس تر چا اخلي نه دا صفت پیدا تاته کې وایي خدای دې اجر درکړي الله دې مرسه خدای دې ښه درسره وکړي دغه ټولې دعاوې دي او ما ستا ټول کار پر دعاو باندې ولاړ د بنا ده پر روحانیت باندې ده ټول کار به دغه د ملنګي نظام در روان تر دغه ځای پورې په دغه ملنګي نظام کې کوم پل سم شوی سم به روان وي خدای کول د نظام د بقا دپاره به مو خدمت کړی وي که مو پل کوږ کېښوی نو بیا به نو ما او ستا په وجه باندې د دا مریدانو وایي که څه کاږه واږه ګامونه ږدي بلا ورپسې د مریدانو د طغیانه یې پیر نه غندم پیر بیا څوک نه غندي بیا ما او تا غندل کېږو نظام چې دا نظام به انشاءالله تعالی ما او ستا په هڅو باندې بقا پیدا کوي امید لرو انشاءالله تعالی چې دغه واړه واړه قدمونه به مو غټ اصلاحات رامنځته کړي الله تعالی دې ستاسې دغه شپې ورځې ته قبولې کړي